څنګه له نورو سره ښې اړیکې ولرو. یوه له هغو موضوعاتو څخه چې په ژوند کې ډیره زیاته مهمه ده له نورو سره د ښو اړیکو لرلو مهارت دی. په دې ویډیو کې غواړو چې ځینې هغه لارې چارې در وښیو چې که یې مراعات کړو نو 100% مطمئن یم چې له نورو سره به مو اړیکې ښې سي. لومړی هڅه وکړئ نور لکه څنګه چې دی د یو انسان په توګه چې د تفکر ځواک لرونکي دي داسې باید ومنل شي او له هغوی سره په اړیکو کې باید نسبي فکر وشي ځکه چې هر انسان ښېګڼې او بدګڼې لري. که چیرې موږ انسانان یوازې د یو بل په بدګڼو وګورو یا په بدګڼو باندې تمرکز وکړو نه هېڅ ټولنه به رامنځته نه شي. دویم خپل ژوند په بشپړه توګه د نورو لپاره مه ځانګړي کوئ او ژوند مو له نورو سره تنظیم کړئ. دریم دا چې هیڅ انسان د نورو د ذهن د لوستلو وړتیا نه لري نو له دې امله په هیڅ وجه ذهن لوستنه مه کوئ او د نورو له چلند څخه په خپلو شخصي انګیرنو باندې باور مه کوئ. څلورم تل له ځان سره ووایئ چې اروايي حالات او ذهن مې له هغه څخه ډیر لوړ دی چې د نورو د چال چلند په خاطر خپل ځان وژنم او وریټم. پنځم بدو ته په بدو سره ځواب مه ورکوئ ځکه چې د بد کوونکي فرد په څیر تاسو هم کیږئ. شپږم تیریدنه او بخښنه د پوهې او ستروالي ښکارندویي کوي نو له دې امله نور وبخئ او ورسره ښېګڼه وکړئ. اووم خپل مثبت ټکي او د نورو ښېګڼې هم ووینئ هغو ته پام وکړئ. اتم خپل ښه او بد احساسات په مناسب وخت کې او په ډیر درنښت سره نورو ته ووایئ او له هغوی څخه د نظر غوښتنه وکړئ. نهم هڅه وکړئ چې د نه ویلو جرأت تمرین کړئ او له خپلې ستاینې څخه تیر شئ خو پام چې خپل ښه مو یوازې په خپل ځان متمرکز کړئ او پر خپله فکر پرې وکړئ او پرې وپایېږئ.